پاکستاني استازو ته د طالبانو غبرګون وایي د چا اخطار ته سر نه ټیټو او که بیا حمله وشي نو څه غبرګون سره به مخ شي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو د پاکستاني استازي خبرې رد کړې. د اسلامي امارت ویان د پاکستاني طالبانو د تحریک د لیږد په هکله د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف علي دراني وروستۍ څرګندونې ردوي. ذبیح الله مجاهد وایي اسلامي امارت د پاکستان په وړاندې د افغانستان د خاورې د خوندیتوب په تړاو د دغه هیواد د ډاډ لپاره یوازې وزیرستاني کډوال لیږدوي. ذبیح الله مجاهد په دې هکله وویل واقعیت دا دی چې په پاکستان کې هم د هغه چا لپاره چې هلته فعالیت کوي پراخه زمینه موجوده ده چې هلته خوځښتونه ولري. دا د پاکستان مسله ده او هغوی دا باید حل کړي او د خپل هیواد په منځ کې دا ژمنه لرو چې له افغانستانه به هیچا ته اجازه ورنکړو چې پاکستان وګواښوي. هغه همداراز د پاکستاني استازي هغه خبرو ته ویلي چې پاکستان حق لري افغانستان کې هوایي بریدونه وکړي. وایي تیر ځل مو د ګاونډیتوب اصولو ته په پام څه اقدام ونه کړ، خو که دا ځل د برید هڅه وشي نو اسلامي امارت سخت او تاریخي غبرګون سره به مخ شي. د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي وویل د افغانستان نورو سیمو ته د جي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو د تحریک غړو د لیږد هرکلی کوي. آصف علي دراني وایي دغه چاره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې تر څیرمه سیمو کې د سولې او ټکاو لامل شي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.